د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لرم پیل شوي مذاکرات د بېرحمانه جګړې د پای سبب شي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تمه لري چې پیل شوي مذاکرات په افغانستان کې د بېرحمانه خونړیو جګړې پیټی د افغانانو له اوږو ټیټ کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د مذاکرات د پیل په مناسبت په خپره کړي پیغام کې ویلي په مذاکراتو کې د دواړو لورو استازو او پلاوي ته پکار ده چې د لنډمهاله او شخصي یا حزبي ګټو پر ځای د افغانستان اوږدمهاله او دایمي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. هغه زیاته کړې دلته د جګړو د پای ته رسیدو لپاره کار وکړئ، له رامنځته شوي فرصت د ګټه پورته کړل شي او په پوره حوصله مندۍ د پیاوړي افغانستان لپاره بحثونه وشي. پخواني ولسمشر دغه راز ویلي چې که افغانان په خپلو کې یووالي ته سره ورسیږي نو دلته به پردۍ مداخلې او جګړې ختمې شي او افغانستان ته به د یوه پیاوړي او خپلواک هیواد په توګه راڅرګند شي چې د سیمې او نړۍ لپاره به ډېر ګټور وي. تر بلې ویډیو مو بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا